ښه راغلاست. د سوداګرۍ وزیر وایي د پاکستان پر ځای د افغان سوداګرۍ لپاره د بدیل مناسب بازار د پیدا کولو هڅې چټکې شوي. هغه ویلي د ټولو وزارتونو په مسلکي ټیم سره په سیمه کې د مناسب بازار د پیدا کولو هڅې کوي. د هرات سیمه مسؤلان وایي د تیر کال په پرتله د خواف هرات اوسپنې پیرلۍ له لارې د وارداتو کچه 15 برابره زیاته شوې. تیر اونۍ په لومړي ځل په یاد مسیر د نفتي توکو یو محموله هم هیواد ته رسیدلې وه. تیر ورځ له ایران او پاکستان 1456 افغان کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. د افغانستان او د پاکستان پوځي رژیم ترمنځ تر شخړو وروسته پاکستاني لوري د سپین بولدک او د تورخم دروازې د راستنېدونکو کډوالو پر مخ خلاصي کړي. او روسیې په کارابین سمندر کې د امریکا د پوځي ځواک کارولو غندنه کړي او د وینزویلا د حکومت ملاتړ یې کړی. کرملین ویلي دوی د نشي توکو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د پوځي ځواک له بې ځایه کارونې سره کلک مخالفت کوي.